سلامونه ستړي مشئ. نننۍ خپرونه کې را سره میلمانه دي د لوی افغانستان د غورځنګ مشر مشال خان ټکر، د پېښور پوهنتون استاد عبدالرحمن خلیل او د افغانستان د ولسي ګوند د رهبرۍ شورا ویان یار محمد ترکی. ښاغلی ټکر، دا بریدونه خو په یو ورځ باندې نه کېږي که نه، دې ته به پلان جوړېږي. د پاکستان پوځ استخبارات ولې خبر نه شول چې بلوچ بیلتون پالي په دومره پراخه کچه باندې بریدونه کوي او دوی بې خبره پاتې کېږي؟ د پاکستان حکومت، د پاکستان پوځ، د پاکستان استخبارات له دې هر څه نه خبرېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. نیازي صاحب، تاسو ته، ستاسو همکارانو ته په ننني پروګرام کې ګډون کو او د لر او بر ټول افغان ولس ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ ګام د اړخه د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه. ګرانه، که موږ دې ستونزې ته په غور سره وګورو نو څومره پورې چې د پاکستان د جوړېدو خبره ده نو دا په پردو ځمکو جوړ شوی دی، لکه د افغانستان، بلوچستان، سند، د بنګالیانو او د هندوستان په ځمکو. د دې نه پرته پاکستان پښتانه، بلوچ، سندیان، بنګالیان او پنجابیان په خپل منځ کې سره جدا کړي وو. لہذا پاکستان یو غیر طبیعي هیواد دی. د هندوستان د اخري وایسرای لارډ بونویټ نه خبره چې دا پاکستان به د 25 کالو نه زیات شتون ونه لري، خو لا 40 کاله تیر نو چې بنګالیانو خو د ټوپک په زور خپل ازادي د پنجاب نه واغشته، او اوس د پښتنو، بلوچو او سندیانو وار دی چې د پاکستان نه د تاریخ برخه جوړه کړي. پاکستان تل د پښتنو، بلوچو او سندیانو په څیر د مظلومو ملتونو څخه ډېر زیات ناوړې ګټې اخیستې او د هغوی د منابعو په لوټلو لاس اچولی دی او دا بهیر ورځ تر بله پراخېږي. نو د بنګالیانو په څیر اوس زموږ بلوچ وروڼو ټوپک ته لاس کړی دی او د خپلې ازادۍ لپاره خپله مبارزه مخ په وړاندې بوځي، ځکه چې د ټوپک په زور په کال 1948 کې پاکستان د بلوچستان خپلواک هیواد بلوچستان باندې قبضه وکړه او د دې علاج هم دغه دی چې بلوچستان به هم د ټوپک په زور د پاکستان نه خپل وطن آزادوي، او په کار ده چې په ازادۍ مین پښتانه هم د پاکستان نه د خپل ازادۍ لپاره ټوپک ته لاس کړي او دا په محکوم افغانستان کې چې کوم تشپنوم د پښتنو ډلې چې د عدم تشدد لارې د پاکستان د قانون د لاندې د پښتنو د حق خبرې کوي، نو دا د پښتنو د پاکستان نه د ازادۍ د ټولو نه لوی دښمنان دي. او چې څوک هم په آزاد افغانستان کې د داسې ډول سازمانونو مرسته کوي نو هغوی هم د لوی افغانستان دښمنان دي. او موږ د ګام ملګري د خپلو بلوچ وروڼو د ازادۍ لپاره هلې ځلې په واسکو ستایو. تاسو په خبرو کې تم شمه، تاسو وایئ چې باید وسله واخیستل شي، خو شاوخوا 12 لسیزې کېږي چې دوی دغه جګړه روانه کړې ده. نتیجه څه شوه؟ آیا بلوچانو ته خپل حقونه ترلاسه شول؟ آیا دوی چې څه غواړي ترلاسه یې کړل؟ ګوره ګرانه، همدغه خبرې په مشرقي پاکستان کې روانې وي. هیڅ نه جګړه وه، نه د مشرقي پاکستان کسانو بنګالیانو د پاکستان ازادي غوښته، خو چې خلک راپاڅېدل نو ټیک ته چې قرباني ورکړه، خو قرباني به ورکول غواړي، نو دوی هم لګیا دي هغه لار باندې روان دي او قرباني ورکوي څنګه چې بنګالیانو د پاکستان ازادي واغشته. موږ د کوزې پښتونخوا خلک باید چې موږ د بلوچ وروڼو له لاس ورکړو، څنګه چې دوی دغه شروع کړه، پاکستان دغه وکړه، د بلوچستان په خپل ځای کې ضم کړ په کال 1948 کې. نو د علیار خان کشر ورور شهزاده کریم کابل ته راغی او ظاهرشاه ته وی چې زه دلته پاتې کېږم او دې ځای نه به زه مرسته کوم دغه سره خپل ملګرو سره چې واپس موږ خپل ازادي واخلو. نو ظاهرشاه ورته وی که دلته اوسېدو لپاره راغلي ټیک او که د اوسېدو لپاره نه راغلي دې ځای نه به پاکستان ته هېڅ ستونزه نه جوړوي. نو هغه واپس لاړ، هلته یې ونیو او 10 کاله یې قید کړ. خبره داسې ده چې دا زموږ د ټولو تاریخي وطن دی. په کار ده چې په لر کې دي که په بر کې دي، که د افغانستان دولت دی، په کار ده چې موږ د دې خپلو وروڼو په واسکو باندې د دوی مرسته وکړو. ګینې نه به دوی د غلامۍ نه خلاص شي او نه به موږ د کوزې پښتونخوا پښتانه د غلامۍ نه خلاص شو. او دا کم کسان چې زه بیا دا خبره کوم چې د دې خلکو مخ بل تړي چې د پاکستان د قانون د لاندې عدم تشدد د پښتنو حق غواړي، نو همدا خلک چې کوم دي افغانستان نه غواړي، په کار د دې خلکو مخه ونیول شي او په بر کې داسې قسمه خلک وغندل شي چې د دې قسمه خلکو مرسته کوي چې کوم د لر او بر د یو ځای کېدو مخالف دي. نو ګرانه،
که دوی نن نه ګټي سبا به ګټي که سبا نه ګټي بل ورځ به ګټي خو نن په دنیا کې د دوی خبره لګیا د خلک ستایي په دنیا کې ټول رسنۍ د درېم ورځ چې په رسنیو کې دا خبرې دی بل اسې چې بلوچستان لګیا دي خپل ازادي غواړي آیا د کوزو په یو کس راپاسي او دا خبره کوي چې موږ د پاکستان د خپل ازادي غواړو او چې دا کوزو پښتونخوا خلک راپاسېدلي نه دا خبره مخبروان باندې نشي. ښاغلی ټکر ولې وسلواله مبارزه تاسو په وسلواله مبارزې باندې په جنگ باندې تاکید کوي پاکستان کې یو جمهوریت د ولې خپل غوښتنې نه مطرح کوي ولې د دې په ځای چې جنگ وکړي ولې خپل غوښتنې نه مطرح کوي له حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي چې دوی وسلواله مبارزه کوي او جنگ کوي. اول خو زه محترم ته یو خبره کوم چې هر هغه کس ډېر بدقسمت انساني چې غلامي او ځان ورته غلام نه ښکاري او دا بیچاره د مشرط علوم پیداوار دی او کېدای شي چې مشرط علوم دی په هلته په یونیورسټۍ کې مخی نو دنه زه ستمه نه لرم چې ګینې دی به څه داسې خبرو کې دته دام پته نشي چې لر او بر او دا څوک دي او زمونږ پېښور د بر څلور میاشتې به دا د افغانستان سرمایه‌دار خلافه وه دې بیچاره ته به دا پته مني خو زه دلته یو بله خبره کوم ګوره په پاکستان کې درې ادارې ډېرې پیاوړې دي د پاکستان فوج سیول ملټري اسټابلیشمنټ او عدلیه یعنی قضایه چې په دې ادارو د 80 سلنې نه زیات پنجابیان دي او په دې درې قواو پنجاب دا نور درې وړه ولایتونه یرغمال کړي دي او دا درې ادارې په پاکستان کې بل یو اداره هم پیاوړې کېدو ته نه پرېږدي ځکه چې بیا به درې وړه ادارو یاراداري ختمېږي خو دلته پنجاب یو بل ډېره لویه ګوته کړې ده چې په دې درې ادارو کې د نور ولایتونو نه د دې کس په شان ته هغه کسان د ځان سره یو ځای کړي دي چې د پنجاب د ګټو د پنجابیانو نه زیات خیال ساتي او هم دغه پنجابیانو د ډېر ډول کسانو سره هم عکس کومکونه کوي چې کم کومکونه هغوی د پنجابیانو سره کوي نو ور خو دته ځان غلام نه ښکاري. ګوره چې یو ماشوم ونه جوړي که نه نو مور وله پی نه ورکوي هغوی ټوپک ته لاس کړي دي د هغوی بچي په دې صدې کې د هغوی او یا سلنه بچي چې کوم دي هغه سکولونو ته نه ځي ټول حقونه ورکړل شوي دي دوی هیڅ مشکل نه لري دوی د هند د خوشحالولو لپاره یا د هند لخوا دوی یو ډول داسې تشویق شوي دي چې جنګ وکړي له خپل حکومت سره دوی مشکل نه لري دوی هر څه چې کوي د هند لپاره کوي. یو خو دا دونه دروغجن خلک دي چې چې دوی هر څه د هند لپاره کوي پاکستان جوړ شوی په دروغو دي نو د هغې خلک به دروغجنان نه پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی یو 200 پورې پکې یو اسلامي قانون راغلی دی محمد علي جناح سره مسلمان نو او هغه د دوی بابا ملت او هغه پاکستان جوړ کړی دی دا ټول دروغ وایي دوی په دروغ وایي باندې شرم نه ورځي. ګوره زه تاسو دوی چې موږ په پاکستان کې دا کم نور قومیتونه چې کوم دي که موږ شپه ورځ هلې ځلې کوو د پارلمان خبرې ته سره پارلمان خبره کوي 15 سلنه چوکۍ د پنجاب دي نو که دا نور ټول ولایتونه ورته یو ځای شي نو هم د پنجاب نه هیڅ قسمه پروژه مخ په وړاندې باندې نشي بوتلی بجلی ګیس او معدنیات په پښتونخوا کې دي خو د بجلی لپاره ورته مرکزي دفتر وبدا هاوس په لاهور کې جوړ شوی دی ګیس سمندر او معدنیات په بلوچستان کې دي سمندر او ګیس په سند کې دي پنجاب د پاکستان یو سلن ګیس تولیدوي او وشپېته سلنه ګیس استعمالوي نو مرکزي دفتر او جی ډي سي آیل اینڈ ګیس ډیولپمنٹ کارپوریشن ورته په اسلام آباد کې جوړ شوی دی او دا ټول د مرکز سره دي خو چې د پنجاب یوازې غنم کېږي هلته نو هغه د پنجاب سره دي د مرکز سره نه دي او هر وخت په نورو ولایتونو د سرمنو اسبان ډبوي چې نن در باندې غنم بندو او سبا در باندې غنم بندو نو د پاکستان منل د پنجاب غلامي منل دي او دا کس د غلامت تیار دي چې د اندغه شاد غلام پاتې شي. د جمهوریت په چوکاټ کې د خپل غوښتنې مطرح کړي نو جمهوریت خو دغه 15 کال خو پاکستان کې دغه نظامی حکومت او اوس خو عمران خان اته سره چوکۍ ګټلې هغه په جیل کې ده او چې پنجابیان ولس چوکۍ ګټلې دي هغه په دولت کې د کم دغه خبره کې خو نن دا خبره په هر محفل کې د تل لپاره په بحثونو کې کیږي په ځانګړې توګه په هغه ولایتونو کې لکه پښتونخوا بلوچستان او سند کې چېرته چې ملي ظلمونه شتون لري او دوی دا وایي باید چې پاکستان تجزیه شي د دې متعصبانه او پریوتي چلن اصلي عمل د پاکستان د فوج لخوا رامنځته شوي د اقتصاد دولت او د ټولنې په ټولو برخو کې دوامدار بحران او عمومي زوال دی. په بلوچستان کې نورین په خیبر پښتونخوا کې خونړۍ بلوي په کراچۍ کې د وجنو لړۍ د مذهب په نوم د وجنو لړۍ د ښځو او مذهبي اقلیتونو جلته وحشتناک تعصب
فرقه ایزې وجنې ترهګرۍ او د خلکو په شخصي ژوند کې د مذهبي محافظینو ناوړه لاسوهنه د پاکستان ټولنه په بشپړ ډول د خبره په غاړه باندې ودرولې ده. دا بلسفمي یعنې د مذهب د سپکاوي قانون په بشپړه توګه دا روان دي په پاکستان کې او په ځانګړې توګه پښتانه بلوچ او سندیان ډیپریشن کې یعنې په جوړ خپګان کې مبتلا دي. د دې ذهنیت سره دا یوازې د وینې تویولو ویجاړولو او د یو خونړۍ کورنۍ جګړې وحشتناکه سناریو تصور کولی شي. ډېره مننه ښاغلی ټکر. په داسې حالاتو کې د پاکستان تجزیه کېدل حتمي دي او ان شاء الله تعالی چې دا به کېږي. ګوره یا اخري خبره کوم، د نیویارک ټایمز یو خبریال ډیوډ سنګر په خپل روسي کتاب کنفرنټ اینډ کنسیل کې لیکي چې باراک اوباما خپلو کارکوونکو ته ویلي چې د هغه تر ټولو لویه د ملي امنیت اندېښنه دا ده چې اټومي وسله لرونکی هېواد پاکستان به له منځه ځي او هغه هم د پاکستان اټومي وسلو د ویش مخه نشي نیولی چې کوم وخت به پاکستان تجزیه کېږي. پاکستان فوج جنوب هېواد ژغورونکي ګډي خو د هندوستان سره په څلورو جنګونو کې خو دوی ونه توانېدل چې هېواد وژغوروي. بلې خو ښاغلي خلیل ویل لنډ ځواب کې راغی چې تاریخ ثابته کړه چې په تېر کال کې چې جنګ وشو پاکستان هند ته ماتې ورکړه. دا خو دوی وایي کنه چې پاکستان هند ته ماته ورکړه، چې پاکستان دوی ته هند ته ماته ورکړې ده. نو د اوسه پورې دوی یو ځای خو هغوی خو یولس یې نه ښودل چې دا مونږ وښلي دي. دوی یو ځای خو چې مونږ ماته ورکړې ده. ډېره مننه ښاغلی ټکر، ډېره مننه ښاغلی ټکر. بلوچ بیلتونپال چې دغه جنګ کوي وسلې له کومه کوي، مهمات له کومه کوي، دغه ملاتړ یې څوک کوي د دوی؟ ورګه زه د یو کس لږ جواب ورکوم، ستا سوال له بیا راځم. یا خو دا ده چې د یو خبره وکړه چې دې زمانه ډېر ښه پښتون دی. نو زما مشران هغوی په کال 1919 کې د انګریزانو خلاف راپاڅېدلو، حاجي ملک معصوم خان ټکر. بیا په کال 1920 کې زموږ انګریزانو سل جربه ځمکه نیلام کړه او بیا په ټکر جنګ د ګولۍ ورېږي ونې په د هغه کلي زما په کور جنګ و، ځکه چې زما نیکه دغه نیولی و انګریزانو. نو ولس راپاڅېده او انګریزانو زموږ ډېره وسېدله. او ځکه زه خپل ازادۍ لپاره جنګ کوم چې د پښتنو د یو متل دی د باز د جالې نو د باز بچي پاسي، او د داسې قسم خلکو مشرانو به زموږ د مشرانو جاسوسۍ کولې، ځکه د ټپوس د جالې نه د ټپوس بچي پاسي. بله خبره داسې ده چې دوی دا خبره کوي چې د پاکستان یو ډېر زبردست فوج دی، ډېر ښکلی فوج دی. څلور جنګونه د هندوستان سره وکړل، په هر جنګ کې به دوه خپلونه جوړول، او په مشرقي پاکستان کې 93,000 فوجانو خپل پرتلونه پرېښو. ډېر زبردست فوج دی. ګوره خبره دا خلک د وزیر تاریخ نه خبر، زه خو نه پوهېږم چې په پاکستان کې د سره تاریخ مضمون شته. نو دې بیچاره تاریخ ته کوم ځای نه کتلی چې دی ماته دا خبره کوي چې زه د تاریخ نه خبر، او زه ډېر ویښ یم. ستا مشران چې دو هغه وخت کې زه ویښ وم. ستا ته د خپلو مشرانو تپوس وکړه، زما خاندان په هغه وخت کې ویښ وم. ته خلیل او زه یوسفزی ځان په یو کچې د خودو په ګوبا ټوله کلتوري ژبه چې کومه ده هغه زموږ په ژبه کې زه په ژبه کې لیکېږي، ستا په ژبه کې نه لیکېږي. دې تعلق سوچ وکړه. ته راسره خبر یې، ته د دې نه خبر یې چې لر او بر څوک دي. تاسو ته خو دا پته نشته چې د کله د کودو د بر د یو بل سره څه تعلق و. دا زموږ ځمکه ده د عباسي نه پورې، او دا به ستاسو نه موږ غواړو، او ستاسو دا یو سترګه به جاري او بله به خاندي، او دا به موږ ستاسو نه اخلو. بل دې ډیورلند خبره وکړه. نو د مشرقي پاکستان ټول سرحدات چې کوم هغه دنیا منلي بین المللي سرحدات، نن مشرقي پاکستان څه شو؟ دا ډیورلند به تاسو ګورئ، او په دې ډیورلند به موږ درځو، او د عباسي نه پورې به خپله ځمکه نه اخلو، او ستا په شان خلک به یا عباسین ته غورځو او یا به د عباسین نه ښکته پنجاب ته د مخ نه ځاله بندوبست کوي. کینې د یو کس دلته ځای نشته. دا د افغانستان ځمکه ده، په دې به پښتانه اوسي، په دې به د پنجابیان یا د هغوی تلیسټ نه اوسي. او هغه ځواب پاتې شو. ښاغلی ټکر لنډ غوندې ځواب که راکړئ چې بلوچ بیلتونپال دا هر څه وسلې مهمات دغه ملاتړ له کومه کوي؟ لنډ ځواب که راکړئ. لنډ ځواب، ګوره څه ټایم چې افغانستان ته دغه تللی د کنټینر به د وسلو تللی، نو 19,000 کنټینر د وسلو غیب شوي، 19,000 هغه هم دې پاکستان کې دي، او دې پاکستان کې هغه په آزاد مارکیټونو کې خرڅېږي، او همدغه خلکو د دغه آزاد مارکیټونو دا وسلې اخیستې دي. او دوی به زر خبرو کې چې دا خو دغه کړي د افغانستان کې او د هندوستان کې، چې تاسو د 40 کال په افغانستان کې غویمې کولې، نو هغه خو درته نه دي یاد. او څه چې زه خو یم افغانستان نه کوي، که نه کوي دا ډېر زیاتې کوي. په کار ده چې افغانستان دا کار وکړي، چې د دوی نه بدل واخلي، ځکه چې دوی ټول عمر زموږ په کارونو کې ګوتې وهلې دي. د دوی د راسه افغانستان 40 کاله په اور کې وساتي. ډېره مننه ښاغلی ټکر. ټلویزیون باندې پنجابیانو خبرې ماته کوي. درنو لیدونکو او اوریدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. په دې سره زموږ خپرونه هم پای ته رسېږي. تر بیا ښه وخت. الله مو مل شه.